نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. د دې جمعې بیان د لوی اختر د اختری یا د قربانی فضائل چې په شریعت کې او په اسلام کې د قربانی فضائل سدي او د مسلمانانو د خوشحالي د پاره او د آخرت سرمایه الله جل جلاله خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمای ان اعطینا کل کوثر ما تا ته درکړی دی پیغمبره یا زتا ته درکوم ای پیغمبره او ز کوثر یو خدا غټ انعام دی چې الله جل جلاله د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د حوض کوثر بیان کړي و نور پیغمبرانو ته به هم حوض ورکول کیږي خو هغه به داسې شان باندې نه لکه څنګه چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا داسې قیامتي وبدي او په داسې موقع باندې دي چې بل ځای یو ګلاس یو غړپ اوبه بیا نه پیدا کیږي او دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام حوض د دوی میاشتې چې سړی آس په ډیر تیزی باندې روان کی یو میاش په مټي دغه حوض نه تیر شي دا داسې وبدي چې یو ګلاس سړی وچی بیا پر ټول ورځ د قیامت باندې سړی تږی کیږي او الله جل جلاله دا حوض د تور کړی دویم الله جل جلاله ته فرمایلی دی چې د الله جل جلاله تسبیحات وای او لمنځ کوه او درېمه خبره دا ده چې الله دل کوه د قربانی ونهر نو په دې آیات باندې د قربانی ثبوت دی او پر روایت کې راځي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې په دا لس ورځو کې عبادت در ټول کال در عبادت د افضل او بهتره دی دا دومره اعظم او دومره بهتره او مقبول دی والا جل جلاله ته چې په دا لس ورځو کې بل عبادت د ټول کال دونې محبوب نه دی لکه دا د لس ورځو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی احب الی اللہ من هذه الايام العشر قالوا یا رسول اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی الله جل جلاله تعامل صالح په دې ورځو کې ډیر مقبول دی او الله ته ډیر خوش دی نو صحابه سوال وکي ولل جهاد فی سبیل الله دا در جهاد فی سبیل الله هم افضل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې در جهاد هم افضل دي مگر نه هغه سړی چې هغه ځان او مال باندې قرباني ورکړي او شهید شي د شهید سما سوا د در جهاد هم افضل دي په دې ورځو کې عبادت کول او دا روایت صحیح بخاری کړي د دې روایت څخه معلومه سوچ په دې له ورځو کې عبادت کول د الله جل جلاله ته ډیر قدرمن دي دویم روایت کې راځي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په دې له ورځو کې الله جل جلاله ته عبادت دومره مهم دي او دومره ورته خوښ دي چې بل په یو ورځ کې دومره عبادت الله ته نه دی قدرمن نو فاکثروا فیهن من التسبیح والتهلیل والتحمید والتکبیر رواه الطبرانی په داسې ورځو کې تاسو تسبیح د الله جل جلاله وایست
سبحان الله دې ته تسبیح ویل کیږي، تهلیل لا اله الا الله ته ویل کیږي، تحمید الحمدلله ته ویل کیږي، تکبیر الله اکبر ته ویل کیږي. نو الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا سبحان الله بکرة واصیلا، دا تکبیرات یا دا تسبیحات تاسې وایست. دریم روایت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې سړی سلواره سبحان الله وای دا دی لکه سل مریان او غلامان چې سړی عربي غلامان آزاد کی، او سلواره الحمدلله سړی وای دا لکه سل آسان سره د سامان د جهاد تا د جهاد لپاره وقف کی، د جهاد لپاره واسطه، او سلواره الله اکبر ویل دا دومره فضیلت لري لکه سل وشان چې سړی د الله په لار کې قرباني کړي. او سلوار لا اله الا الله ویل د دې دومره ثواب دی لکه د مځکې سونه سي تر اسمانه پورې چې ټول ځکه او اسمان مابین دا د نیک اعمال صدق. نو چې سړی دا کلمه سلوار وای دا ټول کلمات کراله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. که خالد رضی والله اکبر پر راورسی سلوار دا وای سلور سوار دا ذکر پر کیږي. په دې ورځ کې تاسو وای کلمات ډیر په کثرت باندې وایست او استغفار وایست، درود شریف وایست. سلرم روایت مجمع الزوائد کې ذکر شوی دی چې الله جل جلاله ته په دې ورځو کې عبادت کول دا د یو کال د روزو سره برابر دي، او هر شپه د لیلۃ القدر د عبادت سره برابر ده. نه دا څومره فضیلت دی او څومره ثواب دی چې ورځه د یو کال د روزو سره برابر ده. نو سړی چې 10 ورځې روزه ونیسي لکه 10 کاله روزه چې ونیسي. ما سوا د لوی اختر د روزه سره 9 ورځې روزه ونیسي، په لوی اختر کې خروجه نه نیول کېږي، نو لکه 9 کاله چې روزه ونیسي. او 9 ورځې چې سړی عبادت وکړي 9 شپې دا لکه 9 واره چې لیلۃ القدر کې عبادت وکړي. پنځم روایت کې راځي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وہ فرمایلا چې کم څوک قربانی کوي نو هغه دې د خپل بیشتان او نوکان دانه کاټي، دا مستحب عمل دی په داله سورز کې. دا هم دغه چا د پاره چې هغه قربانی کوي، چې قربانی نه کوي هغه بیا بیشتان او نوکان کاټولای شي. شپږم روایت دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د عرفات په ورځ باندې روزه نیول بغیر د حاجانو څخه چې په کورو کې زنان یا نارینه د عرفات په ورځ باندې روزه ونیسي د یو کال مخکې ګناهونه صغیره الله پاک ورمعافوي، او یو کال در روان صغیره ګناهونه الله پاک ورمعافوي. وم روایت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک د لوی اختر او د کوچني اختر ماښام عبادت وکړي الله پاک ته د قیامت په ورځ به د زړه نه مړه کېږي. په هغه سخته ورځ باندې چې سړی د بل و عذاب ته خالی ګوري نظر ورته کوي، پر انسان باندې ډېر سخت بوج وي. نو د انسانانو زړونه داسې وي لکه مړه چې
لیکن دا چا زړه بنې مړ چې هغه د لوی اختر او د کښنی اختر د ماښام عبادت یې کړي. زموږ د زماني انسانان د دې ورځې او د دې شپې په فضیلت خو بالکل خبر نه، او بیا چې خبر سي ټول شپه په بازارو کې چکرونه او منظرې کوي. د هیڅ چا په سوچ کې دا نسته چې د قیامت ورځ د پاره د خپل زړه علاج سره په دې شپه باندې کوي. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتم روایت کې د تبرانی د اصفهانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دی 15 شپې کچا دا 15 شپې په عبادت باندې رونه کړي د لپاره جنت واجب دی. یو د اتم د ورځې د دې ذوالحجې، دویم د عرفات شپه، دریم د لوی اختر شپه، او څلورم د کښنی اختر شپه، پنځم د نصف من شعبان د برات شپې. کچا دا 15 شپې په عبادت باندې رونه کړلې د لپاره جنت واجب دی. اتم د ذوالحجې، نم د ذوالحجې، لسم د ذوالحجې، او د کښنی اختر، او دا رقم د نصف من شعبان یعنی د برات میاشت 15. دا هغه فضائل ولا چې د دې له سورۃ سره تعلق درلودي. او دغه تکبیرات تقریبا چې دا بیا واجب دي سړی بیا وای الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا درویش منځونه ویل کیږي د عرفات ورځ د سهار د لمانځه وروسته شروع کیږي، بیا دریم ورځ د اختر په مازیګر باندې ختمیږي. نو یو د عرفات ورځ، یو د لوی اختر ورځ، درې ورځې نورې، دا 15 ورځې 15 منځونه. نو چې پر مازیګر باندې ختم سي درویش منځونه راځي. احتیاط دی چې سړی نارینه وي زنانه وي، په سارا کې وي په کور کې وي، د هر فرض لمانځه وروسته به دا تکبیرات وای. یو وار ویل کېږي که لمونځ په جومات باندې وي که بې جوماته وي. او دا تکبیرات که د سړي سیر سي، د امام سیر سي، مقتدیان دې ور یادوي. په دې کې یو مسله راځي، هغه دا ده چې د عرفات خو د سعودي د عرفات سره دی که د پاکستان د عرفات سره. ګای وخت داسې وي چې د هغه اختر او د دې اختر په مابینځ کې یوه ورځ فرق وي. نو کتابي مسله دا ده چې د هر ملک خپل رویت معتبر دی. تکبیرات به د دې ملک سره ته شروع کوي که د دې عرفات هغه ورځ سیوه ورځ وروسته به شروع کوي، که د هغه سره برابر خو هغه ورځ به شروع کوي. د عرفات څخه مراد دا دی چې د نهم ورځ مراده دا خامخا ضروري نه ده چې هلته حاجیان به پر عرفات باندې درېږي. د دې دپاره خپل رویت معتبر دی، د دې ملک دپاره خپل رویت معتبر دی. دویمه خبره دا ده چې د قربانی فضائل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې
چې تاسې په دغه میاشت کې د ذوالحجې دا قرباني کوي، دا ستاسې د پلار ابراهیم علیه السلام قرباني ده، او په دغه ورځ باندې الله پاک ته هیڅ عبادت دومره مهم نه دی، دومره قدرمن نه دی لکه څنګه چې وینه تویول دي. دا به د قیامت په ورځ باندې راسي سره د خپلو شکرو، سره د خپلو بیشتانو، سره د خپلو پلو ورګو. دا به مکمل ایوان راځي د انسان د پاره، او دغه وینې چې پر مځکه توسوي نه الله جل جلاله یې قبول کړي. په دې کې دا ډېره اهمه خبره ده، موږ تاسې په کلونه کلونه عبادت وکړو، دا راته پته نه ده چې الله قبول کړي دي که نه دي، لیکن د قرباني دغه وینه چې مځکې ته رارسېدلې نه الله پاک یې قبول کړي. اوس په دې وخت خو دونې قدر وخت نه راځي لکه سړی چې سترګې رپوي، نو ستا نیکي چې دا په دونې وخت کې قبلیږي چې سترګې رپ ورکوي. دویمه خبره دا ده چې په هر بیشته باندې الله جل جلاله یوه نیکي ورکوي. د پسه او د حیوان پر ملا باندې پر بدن باندې چې څومره بیشتان دي، پر هر بیشته په بدل کې الله پاک یوه نیکي ورکوي. نو ځکه نبی کریم علیه السلام تاسو ځان خوشحاله کړئ په داسې تجارت باندې، په داسې ګټو سرمایه باندې. اصل سرمایه د انسان دا ده. بعضې کسانی په اختري کې ډېر زور وایي چې ډېر سپک قیامت والا یې هسې مازې وایي غاړې په خلاصوم. دا ډېره سخته کمزوري ده، ذهني کمزوري ده او د عقیدې کمزوري ده چې څومره حیوان چاغ وي، څومره حیوان ګران وي، څومره حیوان د قرباني څومره قیامت لري، دومره قدر یې ثواب زیاتېږي. یو خو داسې وي چې بعضې کسان یې د شوبازي دپاره، د نامه دپاره، د ریاکاري دپاره داسې عملونه کوي. نه، هغه د الله ته مقبول نه دي، بلکې چې په بازار کې په علاقه کې چې کوم مروجه قرباني وي چې زیاته قدرمنۍ، زیات قیامت والا یې هغه زیات ثواب لري. ځکه د قیامت په ورځ باندې هر سړی په د خپل حیوان او قرباني باندې فخر کوي. نو په دې دنیا کې به هم ته کوشش کوي چې سیال سي، نو داسې قرباني به راولي چې هغه زیات قیامت ولري، او دا د الله په دین کې ستا سرمایه جمع کیږي. نبی کریم علیه السلام قرباني راوستله، نو بیبیګانو هغه مکمل قرباني خیرات کا یو ولې راوګرځاوی. نو نبی کریم علیه السلام ورته ویل چې څه مې کوي؟ هغه چې موږ ټول خیرات او صدقه کړله، هغه تباس وله، ختم سوله. دغه یو ورون مې را کور ته راګرځولی دی، دا لږ غوښه دا پاته ده. نو نبی کریم علیه السلام ورته وفرمیل چې دا تاسو کومه قرباني خیرات کړې ده، کومه صدقه مې کړې ده، دا پاته ده، دا چې راګرځولې مې ده دا تباه او برباده، دا ختمیږي. نو خلاصه د خبرې دا راووتله چې کم په نستې وخوړه دا ختمه سوله، چې کم دې د الله پاک په دین کې جمع کړله دا ستا سرمایه ده. نو په دې وجه باندې پر دغه پیسو باندې زړه مه سوځئ، ځکه الله پاک ته دغه پیسې ډېرې محبوبه دي چې کومه د الله په لار کې قرباني سي. بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اے بی بی فاطمه ولاړه سه قرباني وکا ستا د پاره پر د هر کتره باندې چې د دې پس صداوینه جلاسي مغفرة لكل ذنب، ستا د هر ګناه بخښنه پکې په هر څاس کې باندې
دا وینه چې وسته یو غالب ته واچي یو رغبیل ته واچي چې دا غي صدا کتري او څاس کی جوړ کې نو څومره څاس کې راځي څونه کتري راځي دا هر څاس کې باندې د انسان ګناه معافي الله پاک او دا هر بیشتان او وینا دا چې څه مکمل ایوان چې مخکې روایت کې تیر سجدا به د قیامت پورا سړی لراسي نو چراسي بیا څه پکې دا په میزان او ترازو کې ستاده پاره تل کیږي یو سجدا لال کړي دي او یا سونه بتاته در کول کیږي یو په اویا قرباني باندې یو غوي دي په اویا غوي باندې قرباني ده الله پاک دې انسان څخه قبلې نو لہذا د قرباني دا یو اهم خبره ده الله پاک انسانانو ته فرمایي چې زستا سي دغه غوشي او دغه وینا چې د قرباني د دامات نه رسي او یقیني د خپلات نه رسي د خبرته مش خورو نو بیا الله پاک د مشت دومره اجر او ثواب ول راکړي چې څه هم تعالی کې غوشه هم ته وخوري ثواب نو بیا پر چش در کول کی ثواب د استا پر اخلاص باندې د الله په امر پر ځای کول باندې چې دا شی د الله پاک په امر باندې دا قرباني راوستله دغه په واجب باندې ځکه الله واستاسي دغه د فسو وینا او غوښه ماته نه رسیږي ستاسو دغه اخلاص چې تاسو وکي پر ازما پر امر باندې د زړه په اخلاص ته قرباني وکړله دا ماته رسیږي او دا د الله جل جلاله سره جمع کیږي او د قیامت پر ورځ باندې د یوې قرباني پر سر باندې بتا ته د اویا قرباني یوز در کول کیږي نو دا د آخرت سرمایه ده د ځان سره یو څه د نور پیسې چې د پاتې کیږي خلاصه د خبره دا ده چې دنیا درې شان چې ودی خړل هغه ختم سول سارته چې په غاړه دی واغوسل پر بدن دی استعمال کله دا زړه سوله مال د دوه قسمه دی یو هغه دی چې د الله سره دی جمع کړی دی د الله پاک په بین کې دی جمع کړی دی دا ستا سرمایه ده د قیامت په ورځ باندې د مثقال ذره ستا مخ ته راځي او چې نور پاتې سول دا به مزه بل یو کې کوي لیکن حساب کتاب ته ور کوي او قرباني بیا وګورئ چې لکه تیر جمعه چې موږ بیان کړو چې بای صحیح سالم قرباني به تاسو پیدا کړئ چې د هر عیب اخلاص وي دا چې قرباني مور کوي چې د قیامت په ورځ باندې را روانې ته په شرمېږي چې دا مینو چش قرباني کړې دی اوس د خلکو په مخ کې به څه کوو دلته د انسانانو په مخ کې شرمېږي چې یو داسې حیوان نه راولي چې یار خلکو ته ورښکاره کړي نو د رب العالمین په مخ کې شته دا تحفه پیشې دا ولې د ذلیل تحفه پیشې دا زموږ ته اسپالاکو کې دا یو عارو پیغور دی چې یو داسې کمزوري شی د چا کر نه ورولي وي کاکا صبره ته وای چې سبلا دی راوستلو نو د لوی خالق او مالک په دربار کې داغه په حضور کې چې ته د خپل تحفه پیشې دا هم د ننګ او د غیرت اندازه کې وکړه نو پر دغه پیسو باندې زړه مسوځي پر دغه پیسو باندې زړه وسوځي دا په نومري کاری باندې او په ودونو په رسمونو او رواجونو کې در څولاړ شي هغه د شیطان په هدایت باندې چولاړ شي پر هغه پیسې باندې زړه وسوځي واخر دعوانا الحمدلله رب